سلام علیکم ګرانو خوږو زده کوونکو، وخت مو په خیر، ښه راغلاست. د نن ورځې نوی درس زموږ او ستاسو دریم لوست ده، دریمه پاڼه ده او عنوان مو هم د جیم توری ده. نو راځو تاسو ته به زه د جیم توری وکاروم چې دا په کومو حرکتو سره کارول کیږي، تاسو به یې له نږدې ووینئ. خوږو زده کوونکو، دلته هم د جیم توری تاسو ته کارومه چې په کوم شکل سره کارول کیږي، تاسې ګورئ. دا هم د جیم توری ده. زه به اوس تاسو ته حرکتونه هم وښیمه. لومړی حرکت مو په دې ځای کې و، دویم حرکت هم دلته او دریم حرکت هم لمنه وه او څلورم حرکت مو هم د نقطې کارول و. اوس بیا هم درته کارومه تر څو تاسو یې ښه ووینئ. دا هم د جیم توری. یو ځل بیا هم درته کارومه او حرکتونه یې هم درته پکې ښایمه چې کوم حرکتونه لري. په لومړي سر کې مې هم درته ویلي او اوس به یې دلته هم درته وښایم. دا هم د جیم توری لومړی حرکت مو په دې ځای کې و، دویم حرکت دلته، دریم حرکت مو د لمنې کارول و او څلورم حرکت مو هم د نقطې کارول. نو خدای دې وکړي چې تاسو به دا د جیم توری په ښه توګه زده شوی وي. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم زموږ د نن ورځې د دریم لوست و چې د جیم توری پکې کارول شوی و او ما تاسو ته د جیم حرکتونه پکې وښایل. خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړی وي. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو باید په خپلو کورونو کې د جیم توری په نی او رنګ سره وکاروئ او خپله کورنۍ دنده مو زموږ په لاندیني ایمیل ادرس کې موږ ته راواستوئ. که تاسو کوم انتقاد او پیشنهاد لرئ، هغه له موږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ. نو له تاسو څخه مې هیله دا ده چې زموږ یوټیوب چینل درسره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان ښه وخت ولرئ.